د غزني ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د فدایانو د قهرمانیو او قربانیو په ویاړ مشاعره او غونډه ترسره شوه. په یاده مشاعره کې د کورنۍ چارو پر سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سربیره یو شمېر نورو چارواکو، شاعرانو، لیکوالانو او د سیمو خلکو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی په خپلو خبرو کې د ګیلان ولسوالۍ فدایان د یوه معنوي ارزښت په توګه یاد کړل. حقانی د ګیلان خلکو ته وویل دا ستاسو لپاره لوی افتخار دی چې د شهیدانو د نوم له اخیستو سره سم خلکو ته د ګیلان سیمه ور یادېږي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې ګیلان د آبادۍ او جغرافیې په لحاظ خړې دښتې خو د فدایانو قربانیو لوی عظمت او معنوي ارزښت وربخښلی دی. خو تاسو ته خدای پاک یو امتیاز درکړی د ګیلان خلکو ته چې د ګیلان ته خدای دومره امتیاز ورکړو چې استشهاد نام یاد شي. بلا پوښتنې موږ تاسو د پښې خاور نه وي، تاسو په وجه باندې موږ نن هسکه غاړۍ لوړه شمله ګرځو. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د فدایانو کارنامې ستایلې او دوی ته د عقیدت مراتب وړاندې کول. د فدایانو پر زړورتیا او د دوی په تلپاتې یادونو یې د خپلې شاعري الفاظ رنګین کړي وه. شاعرانو او لیکوالانو اوسنی اسلامي نظام د فدایانو د بې شمېره قربانیو پایله وبلله. دوی یې پر ځمکه ګلان او پر اسمان ځلیدونکي ستوري ونومول. پچم کې د ساجد پاشلې تور لوان، پچم کې د ساجد پاشلې تور لوان، لالونا او مرجان دی ګلونا د ګیلان، لالونا او مرجان دی ګلونا د ګیلان، سر تیر فدایان دی ګلونا د ګیلان، سپین ستوري د اسمان سپین ستوري د اسمان دی ګلونه د ګیلان. پړنګ دیوال کور کې سرتوره پښتنه ګوا ده، دا پورې غر او دغه لنډه هدیره ګوا ده. دا چې تر اوسه پر دې خلکو باندې څه تېرېدل دا خو ښکاره دي پر دې ټوله منطقه ګوا ده او دا پورې غر او دغه لنډه هدیره ګوا ده. ګیلانه ستا له غېږې به چې یو ابابیل والود د وخت ابرهه به غونډ لښکر چپه کېده. ډېره لې ګیلانه ستا له غېږې به چې یو ابابیل والود د وخت ابرهه به غونډ لښکر چپه کېده. او کافر ځکه د دې وخت له عمر څخه ډارېږي، کافر ځکه د دې وخت له عمر څخه ډارېږي، شیطان به د هغه وخت له عمر څخه چپه کېده. کافر ځکه د دې وخت له عمر څخه ډارېږي، شیطان به د هغه وخت له عمر چپه کېده. او چې کله به چپاو پرې مجاهدو ظلمو راوړ. بیگا خوب کی رات وای شهیدان شهیدان چې غټي موړه وي نشي د ارمان د ارمان. د بابا تاریخ ته ګوري خو ځان هیر نه کړئ، مټې بډوای چې وخت مو ابستې نه کړئ. ما له ذوالجلال سره وعده کړې، ما له ګناهونو نه توبه کړې. څومره زوروره ده د خدای مینا خپله مې باروتو ته چنده کړې. څومره زوروره ده د خدای مینا خپله مې باروتو ته چنده کړې. غیږ د موټر بم کې چې مسکی شومه ما ته مستو هرو اشاره کړې. ما د زلمیتوب خوبونه ونه کړل، دې ته مې په شپو شپو شبګیره کړې. ترانه ویونکو د شاعرانو هغه شعرونو ته د ترنم خواږه ورګډ کړي وه چې د فدایانو د زړورتیا او قهرمانیو په اړه لیکل شوي وه. شاعر د فدایانو هغه عشق ته لاس په سلام ولاړ دی چې له هېواده سره د مینې په خاطر په خپل ځیګر بمونه تړل. خوب
ما نن شهید لالی پر اوږو وړی هادرې ته زه نن راغلم د حرو له بازاره محترمه ما نن د شهید قبر باندې تیږې سمې کړې ما نن عطر وهلي له عطاره محترمه فتح وملګرو چا ویل چې د رسوله وه هسې د وتلو بهانه جوړه پردو څنګه مې د خدای په نصرت چې تېر اشغال مخې کړې لمر یمه که څه یم اشتیارې وهم تورتم وهم دومره مې حق پالسه وطنې مې نه غالبه ده چا چې رابد نه وي ورکتلې زه یې سم وهم غزنی چې په هیواد کې د تیر او اوسني تاریخ یوه لویه برخه ده شاعرانو په شعرونو کې د تیر برم او پرتم خبرې کولې شاعرانو ویل چې نه یوازې په تیر تاریخ بلکې د اوسني 20 کلن جهاد په دوران کې غزني او په ځانګړي ډول د یاد ولایت ګیلان ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د فدایانو له نوم سره نه شلېدونکې اړیکه لري غزنی دې د هېواد په مېړنیانو باندې یاد وي ګیلان دې په تنکي استشهادیانو باندې یاد وي غزنی دې د هېواد په مېړنیانو باندې یاد وي ګیلان دې په تنکي استشهادیانو باندې یاد وي سلطان ابراهیم بهلول محمود بتشیکن دې تاریخ دې په همدغې غزنویانو باندې یاد وي ځکه کرالي شوه په جنګ مین اور کې مرګي خوړلي دینه هلیکوپټر به یې راحصار کړل څه لیوني تر خاورو لاندې شول مینه تی رسم کړئ و ماشومانو ته مو ټولې خاطرې بیان کړئ و د تور غر وچه ډوډۍ بیان چاپې بیان کړئ او چې په ذهنونو کې تاریخ د پلار او تره پاته سي چې دا فکرونه په جهاد باندې پاخه پاته سي څوک چې بیا بد ګوري دښمن به د هغوی پاته سي دا کیسې ولیکئ دا چاپ دی چې ژوندی پاته سي ورکه طالبه په زړګي مې وېرېدلی ورکه یاره کوم ګړنګ خوړلی کومې څېړۍ وګورم کوم ګړنګ خوړلی کومې څېړۍ د اسمان په شنه تخته کرښو ته ګوره دا زما استشهادي د دلدار نوم دی او په دنیا مینو راشئ که یې ګورئ ما په خپل لوګي لیکلی د یار نوم دی د هیواد په کچه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د تیر 20 کلن اشغال په مقابل جګړه کې زیاتو ځوانانو استشهادي عملیات ترسره کړي او تر 80 زیاتو فدایانو یې فدایي بریدونه ترسره کړي د اسلامي امارت د منسوبینو په وینا فدایي بریدونه هغه وسله وه چې د نړۍ هر طاقت یې په مخنیوي کې ناکامه و